ننګرهار سره رود ولسوالۍ کوز سلطانپور سیمه کې دا هغه کور دی کوم چې څو ورځې وړاندې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي پکې په بېرحمۍ سره شهیدان شوي وو. تازه امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د پیښې عاملین ونیسي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد وایي په یادو 5 قتلونو کې د دوی یوه خور او یو خوریی شامل دي چې دوی غوښتل د کور ته ورشي او د پیسې نور قیمتي توکي او هغه پاسپورټونه چې دوی غوښتل خارج ته پې لاړ شي هغه لاسته راوړي او بالاخره د دوی لخوا پېژندل کېږي او دوی دغسې عمل ترسره کوي او 6 تنه په شهادت رسوي. د نیول شوو کسانو سره یو اندازه مهمات او هغه څه چې دوی غلا کړي وو هغه هم لاسته راغلی دی. نیول شویو کسانو هم په خپل جرم اعتراف کړی. یو کور ته لاړو د غلا دپاره دا د شیر زمان ماما کور او 15 نفره وو. ورواوښتو هلته چې لاړو راځم ټک ټک کړه دروازه یې خلاصه کړه راووتو موږ باندې مخونه لوڅ کړه ویې پېژندو چې ویې پېژندو نور ویشتل شروع شو سامان یې ګډ وډ شو چا چې شی اخیستو لکه چورچي دپاره ورغلي وو طلا دپاره پاسپورټونه چې خارج ته تله چې خارج ته لاړ نشي یو زوی خارج کې ویې دلته وو 15 نفر راغلو دغلته دغه معلم صاحب شیر زمان کور ولو او دروازه ور ټک ټک لاټه دروازه چې دغه خلاصه کړه نور یې څه ور واوښتلو خو چې ور واوښتلو پوه شو هغه نور نفر هم ول موږ هغه ته چې وو شیر زمان وویشتو ما چې هغه دی هغه یې ګور وویشته نور د دې خوا وړاندې شول. ما سره ماشینه وه همدغه وایي چې همدغه سره مرود یو سړی خارج کې پیسې لري همدغه سره مرود. د شهیدانو د کورنۍ غړی میرویس له امنیتي ځواکونو مننه کوي چې پر وخت یې پیښې ته رسیدګي کړې. دغه کومه پیښه چې رامنځته شوې ده پلار مې او رندار مې او 4 وروڼه ډېر واړه صغیران په ډېر بېرحمانه طور شهیدان کړي دي او حکومت نه همدغه خواست ده لکه څه رقم اقدام یې چې وکړو په وخت او په زمان او په هر څه نه مخکې د مجرمین ونیول نو همدغسې ورنه غواړو چې همدغسې علني سزا ورکړل شي خلکو په مخ کې په دار راوځړول شي چې خلک ټول ملت ورنه عبرت والي. د سیمې یو تن قومي مخور محمود آغا له اسلامي امارت څخه په مننې وایي لکه څنګه چې د پیښې عاملین پر وخت ونیول داسې د سزا هم عاجل ورکړل شي تر څو نورو ته عبرت شي. او د امارت اسلامي څخه موږ د ټولو ولسونو غوښتنه دا ده چې دغه قضیې په رابطه باندې یو اختصاصي محکمه جوړه کړي دغه مجرمینو ته ډېر زر ځکه چې دوی قانع دي په دې ټولو مسایلو باندې خپل اعتراف کړی دی نو دوی دپاره یو اختصاصي محکمه غواړو د ولسونو غوښتنه دا ده او د دوی دپاره اشد مجازات غواړو او د دغه مجازاتو اجرا زر غواړو او علني غواړو. په دغه پیښه کې شیر زمان د هغه انګور او 4 کوچني لمسیان چې عمرونه یې له 3 تر 9 کلونو وو شهیدان شول.